نن درته یو کوډ ښیم چې تر اوسه به تاسو نه وي کتلی. یو داسې عجیبه کوډ تاسو به نه وي کتلی. نو زموږ ویډیو سکیپ کوئ، ما تر اخره ویډیو وګورئ او دا کوډ زده کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الله دې وکړي چې د صحت او عافیت جمع مو پر تن وي. درنو دوستانو، نن درته په موبایل کې یو سکرین لاک ښیم، هغه هم په ورژن موبایل کې چې کوم موبایل ورژن ووي هغه ځو سیټینګ ته. سیټینګ کې ګوره اوس دلته موږ لاک سکرین سیکیورټي کوډ سکرین ټایپي دا اوس زه درته ښیم. دلته ګوره موږ سره یو دوه درې څلور کوډونه را سره دي. فنګر پرنټ د ګوتې کوم لاک چې د هغه سره 5. دلته ګوره بل هغه نشته کوډ، بس دغه شیان دي، نه پورته نشته. زه اوس د دې نه ماسیوا یو بل په موبایل کې یو بل لاک درته ښیم چې هغه هلته خلاص شي بېرته هغې ته راځي. دلته اوس موږ خلاصوو اکسیسیبیلیټي خلاصوو. دلته ډیریکیشن لاک دا چې کوم ده دغه اوس خلاصوو. دا مو چې خلاص کړو دلته اپ ده دا آن کوو. آن شو اوس موږ نه هغه خپل کوډ غواړي، دا خپل کوډ ورکوو. کوډ مې ورکوو. اوس دلته موږ ته 4 طرفه کوم د ایرو غشي نشانونه دي، دغه را 4 طرفه موږ کوډ وهلی شو، لکه ښکته پورته یو څنګ بل څنګ. اوس دا بېرته زه ورکوم، مثال په طور دا ایما کوډ شو. دلته وایم یوز مې ووهلو. دې کې دا لاندې کوم دا اپشن چې دی بس دا زیاتي اپشن دي، اواز خلاصوي او شوډریکیشن او کومه لیکه چې کاشیا لیکه ښایي په دویم کې. دریم کې یو اواز لري چې هغه په انګلیش باندې غږیږي، که ته کارته کې او پورته کې کوم طرف ته کې هغه درته ښایي چې ته دغه طرف ته اوس کوډ ووهلو. اوس ګوره راځو موږ لاک سکرین ته، هلته به دا کوډ راغلی وي. اوس ګوره دلته موږ ته هیڅ نشان نه ښایي کوډ موږ څنګه خلاصولی شو. کوډ ما دا کوډ ورکړی و او ګوره چې کله سکرین لاک شي بیا دا نشان نه ښایي. دا اوس هلته ښایي چې کله ته سیټینګ کې کار کوې بیا درته ښایي، او کله چې ته کوډ هلته خلاصوې بیا دا نشان نه ښایي. دا ده موږ سره دا لاک اوس سره پیدا شو، مخکې دا نه و راسره. نو دا یې طریقه ده او په دې نشان سره موږ مختلف کوډونه جوړولی شو او هلته کوډونه جوړولی شو او موږ سکرین لاک کولی شو. د نورو معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. انشاءالله ښایسته ویډیوګانې به تاسو ته زموږ په ګروپ کې نشریږي، چینل کې. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ملګري ورته دعوت کړئ. مننه، ژوندي اوسئ.